السلام علیکم. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. د نن ورځې بحث د ناروغ له شکایاتو درسره پیل کوم. اکثره له داسې ناروغانو سره مخ کېږم چې شکایت کوي ډاکټر صاحب مړۍ یا ګوله په سمه توګه نشم تیرولی. فکر کوم ستوني کې مې څه نښتې دي یا فکر کوم ستوني کې مې کومه دانه ده. د مړۍ د تیرولو په وخت کې د ستونزې سره مخ کېږم او خواړه سم ژوم، اما چې تیروم یې نو نه کېږي. دا د مریض الفاظ وي. په اکثره دغه ناروغانو کې بیا البته په ځینو کې د مړۍ د تیرولو سره ستونی پړسیږي چې د زنګرز ډایورټیکولم یا اوروفرنجل ډسفیژیا ده. د نن ورځې بحث مو په اپر اسافیګل سفنکټر ډسارډرز دي، یعنی د مړۍ په افغاني سفنکټر کې چې کوم تکالیف منځته راځي. ګورئ دا زموږ نیزل کویټي یا د پوزې ځای اورل کویټي، د خولې خالیګاه، فیرنګس، حلقوم او متعاقبا بیا اسافیګس. د شروع د مړۍ دا مړۍ یا اسافیګس د شروع د مړۍ بیا د اپر اسافیګل سفنکټر نه کېږي، له خولې تر د اپر اسافیګل سفنکټر پورې 15 سانتي متره فاصله ده. البته دا اډلټ مارکرز دي، یعنی په بالغو کې وي. بیا له دې سفنکټر تر لوور اسافیګل سفنکټر پورې 40 سانتي متره فاصله ده. لوور اسافیګل سفنکټر هغه عضلاتي غوښینه حلقه ده یا سفنکټر ده چې معده او مړۍ سره تړي. اپر اسافیګل سفنکټر چې د نن ورځې بحث ده، دا هم یو عضلاتي قوي غوښینه حلقه ده چې مړۍ او حلقوم سره جلا کوي. د نن ورځې بحث مو په همدې ځای ده. مړۍ له داخله بیرون ته 4 لایې لري: میکوزل لیر، سب میکوزل، مسکولریس او سیروزا. په اپر اسافیګل سفنکټر یا د مړۍ په فوقاني شیردان یا حلقه باندې غږیږو. یو ای اس اپر اسافیګل سفنکټر. مسکولر والو یو غوښین وال ده، پرفارمینګ وایټل اکټیویټیز ان سوالوینګ. په د مړۍ په تیرولو کې، د ډوډۍ یا د ګولې په تیرولو کې حیاتي وظیفه سرته رسوي. اپر اسافیګل سفنکټر د لاندې عضلاتو څخه جوړ شوی ده. والو میډ اف فالوینګ مسلز. له پورته نه اوله پکې تایروفرنجس په نامه یوه غوښه یا عضله ده، او په څنډه یا بغله کې د انفیریر فرنجل کنسټرکټرز په نامه قوي غوښې یا عضلې دي، او تر ټولو قوي او پنډه غوښه بیا کریکوفرنجس نومیږي. تقریبا ډیری سفنکټر 90% له همدې جوړ ده. له دې ټولو سره د اسوفیګل مسکولیچر یا د مړۍ غوښه 1 2 3 4 عضلې په دې سفنکټر کې داخلي دي یا شریکې دي سره. مین فنکشنز یا اساسي وظایف د دې اپر اسافیګل سفنکټر یا د دې حلقې څه دي؟ ګورئ، اټ پریونټس ایر پاسیج ټو اسافیګس. نه پرېږدي چې هوا د تنفس په وخت کې له حلقوم څخه مړۍ ته ننوځي، او برعکس پریونټس ریګرجټیشن اف اسافیګل کنټینټس ټو فیرنګس. له مړۍ څخه د مړۍ محتویاتو ته اجازه نه ورکوي چې بره حلقوم ته لاړ شي. یعنی په ټوله کې کوارډینیټینګ او افیکټیو سوالوینګ منځته راولي. دغه تیرول یا بلع کول ډیر په ښه توګه سره هماهنګه کوي. په ټوله کې دغه فعالیتونه د اعصابو مرکزي سیستم یا سی ان اس لخوا کنټرول او نظارت کیږي. سی ان اس یا د اعصابو مرکزي سیستم، دلته زه د اعصابو سکیچ رسموم. دا زموږ برین ماغزه دي، دا میډ برین، پانز، میډولا، لاندې سپاینل کارډ یا نخای شوکي ده، بیا میډولا ابلنګټا ده، ورپسې پانز ده، بیا میډ برین ده، او بیا نو پسې خپله برین یا سریبرم ده. د اعصابو یو کرینیل نرو د ویګس په نامه د سفنکټر کې موټر سپلای کې انقباض او انبساط کنټرولوي، او له پانز له میډولا څخه وبخي سوالوینګ سنټر دلته موجود ده، یا دا د تیرولو مرکز موجود ده چې د خوراک سره هماهنګ کړي. دغه دواړه عصبي ځایونه د سفنکټر کنټرولوي. موټر سپلای یا انقباض او انبساط بیا ورته د ویګس نرو په واسطه باندې کیږي. ګورئ، اپر اسافیګل سفنکټر په نورمالو حالاتو کې نارملی ریمینز کنسټرکټډ.
دا منقبض وي او بند وي، د مرۍ خوله بند وي، یوازې په هغه وخت کې وازیږي چې بولس یا مړۍ انتقالیږي. only relaxing during bolus entry to esophagus. نو دغه کوارډینیشن او دغه باز او بسته کول یا تړل او وازول دا د ویګس نرف په واسطه باندې کیږي چې دا هم د اعصابو مهمه وظیفه ده په دې ځای کې. اساسي علتونه د دغه علایمو تر شا څه دي؟ main causes of symptoms یو کریکوفرنجل dysfunction ده. که چیرې په کریکوفرنجس مسل کې زنګرز ډایورټیکولم جوړ شي. زنګرز ډایورټیکولم ګوري څه ته وایي؟ دا زموږ حلقوم ده یا فرنګس لاندې اپر اسافیګل سفنکټر ده، بیا ورپسې مرۍ ده. اوس خواړه خورو، خواړه مو وخوړل ومو ژول مړۍ دا د راتېره شوه. که چیرې لاندې سفنکټر واز نشي، سفنکټر فیلډ ټو ریلکس واز نشي، نو دلته د مړۍ تیرول داسې یو پلژ یو پاوچ جوړوي، پلژن جوړوي. دغه ته فالس ډایورټیکولم وایي. دا د کریکوفرنجس په یو ډېره کمزوره نقطه کې منځته راځي چې هغې ته کیلینز دهسنز وایي. او د بیا د اوروفرنجل ډسفیجیا په نامه تکلیف جوړوي چې معمولا ناروغ ډوډۍ وخوري یا د مړۍ تیره کړي، نو دا بیا په ستوني کې پړسوب منځته راولي، له خوراک سره سم د ستوني پړسېدل. دا د زنګرز ډایورټیکولم او اورل فرنجیا یوه ډېره بارزه نښه ده. په ځینې نیورو ډیجنریټیو ډسارډرز لکه پرکنسنزم کې هم دغه علایم منځته راځي، او په ځینې موسنو انسانانو کې چې عمرونه یې زیات وي او د لوړ فشار او شکر ناروغي هم ځپلي وي، سټروک یا سکتې. اما تر ټولو مهمه کوبالامین ډیفیشنسي یا وایټامین B12 کمبود. ګوري وایټامین B12 په اګزون شیټ کې داخل ده، په ساختمان کې د هرې عصبي حجرې په ساختمان کې اګزون شیټ ده او په هر عصبي حجره کې دا ویټامین ده. که کم شي نو دا کنټرول په سمه توګه نه کیږي. تقریبا 90% ناروغان بیا داسې ډار یا فوبیا لري، داسې انګیري لمو پوښتنه کوي چې ډاکټر صاحب ستوني کې خو به مې د سرطان دانه نه وي موجوده. نو نه، قطعا داسې نه ده. تقریبا 90% دا پورته ذکر شوي علایم چې ګلوبس سنسیشن یا فکر کو په ستوني کې مې اوس نښتي دي، د سټرس، ډیپریشن، انگزایټي، قهر، غوسه، تشویش، اضطراب د وجې منځته راځي چې CNS مرکزي عصبي سیستم پکې محاصره شي او US یا پر اسافیګل سفنکټر پکې نه کنټرولیږي او علایم منځته راځي. نو د سرطانونو بحث پکې ډیر کم دی، یعنی د 0.5 نه تر 1% پورې ورسن انډرلاینګ پیثولوژیز لري، یعنی تر شا بیا سرطانوي ابعاد لري. خصوصا په انویسیو تایراید کانسر کې د تایراید غدې په سرطانونو کې دغه سفنکټر متاثره کیږي. پوست کریکاید سکومسل کارسینوما دا د قصبتوري د حلقاتو مخ ته یو مخصوص ټیومر منځته راځي. تایروفرنجل ملیګننسیز، اپر اسوفیجیل ملیګننسیز، دا ټول کولی شي د علایم ولې ډسفیجیا منځته راولي، د ډوډۍ بندېدل او په سلایوا کې وینه، په لاړو کې وینه، دا مهم علایم دي. مننه، تشکر.